د لوی او بخونکي خدای په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او عزتمنو هیوادوالو، زه عبدالهادي بیلوال همدا لحظه د ډنمارک هیواد د وایلې په ولایت کې قرار لرو. نن به موږ شمشاد په اروپا کې د پروګرامونو په لړۍ کې هغه دوستان افغانان په دغه ښار کې پیدا کړو چې د هغې سره مرکې ولرو. انشاءالله موږ به د هغې کورونو ته ځو، د هغې سره په کورونو کې موږ خبرې کوو او د هغې د حال احوال او د هغې د ژوند انځور به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو موږ سره ملتیا وکئ او دغه پروګرام په خورا ذوق سره وګورئ. قدرمنو دوستانو، موږ دا لحظه راورسېدلو او دلته هم د یو افغان نوم په دغه کې پیدا کړو. دلته خو داسې کورونه دي چې بلاکونه دي او هغه کې نومونه ثبت دي. هغې ته به زنګ ووایې که اجازه یې درته درکړه دروازې ته خلاصه کړه داخل ته ورځې، او که درته خلاصه نه کړه بېرته به ستنېږې. نو موږ به کوشش وکړو چې دغه ورور پیدا کړو، د هغې سره کښېنو او کور ته دننه شو، د هغې سره په کور کې د زړه خوالې وکړو. راسره اوسئ. الو، سلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. زه عبدالهادي بیلوال یم، د شمشاد تلویزیون د اروپا کې د خپرونو مسؤل. غواړم چې تاسې کور ته راشم که اجازه راکوئ او تاسو سره د نږدې نه وګورم، خوالې وکړو. ډېره مننه. نو موږ ته دروازه خلاصه کړه. اوس یې د کور دروازې ته زنګ ووهو چې دغه دوست موږ ته دروازه خلاصه کړي او د هغې سره کور ته داخل شو. تاسو که موږ ته ځان معرفي کوئ. زما نوم شیر محمد دی. تقریبا 14 کاله کېږي په ډنمارک کې اوسېږم او ژوند هم تقریبا داسې په نورمال او عادي حالت باندې روان دی. نو زه چې دا ستاسو کور ګورم، الحمدلله شکر دی، ډېر ښکلی ډیزاین هم همدا ښکلی دی، شوق علاقه هم د ستایلو او د منلو وړ ده. زما هم ډېر خوښ شو. دلته د اولادونو سره شاید واوسېږئ ځکه چې د کور کې خو مجردان نه اوسېږي. ستاسو اولادونه دلته څه کار کوي؟ که په دې اړوند راته څه معلومات راکړئ. ډېره مننه، ډېر ښه سوال دی. زه خدای نه راضي یم، زه د خپل فامیل سره دلته اوسېږم. اولادونه مې ټول په مکتب کې دي، روزانه نورمال خپلو مکتبونو ته ځي. وروسته د مکتبونو نه چې راځي هغې د فوټبال مسابقې لري، نور دیني پروګرامونه لري. دلته موږ خپله یو افغاني یو کلتوري ټولنه لرو، په هغې کې هغې د خپلې ژبې د ښې تقویې په خاطر او دا چې د هغې نه خپله ژبه هېره نه شي، همیشه هغې خپل مکتب ته ځي، دیني تعلیم کوي او غیر د هغې نه د خپلې ژبې چې د مورنۍ ژبه ده دا هېره نه کړي، دا هم په مخکې ځي. او بله پوښتنه دې وکړه، نو دا زه هم تاسو هم زه مننه کوم، ګرچې دا باید ما مخکې ویلي وی چې دا امکانات تاسو برابر کړه او دغه د مسافرت په حالت کې د تاسو د خلکو ژوند ګورئ، انعکاس کوئ. ولې په مجموع کې مسافري یعنې واقعا سخته ده. وطن ډېر خوږ دی، واقعا چې وطن ډېر خوږ دی، سره دی نه چې یو لړ امکانات به په اروپا کې د ژوند لپاره شته دی، دا واقعیت دی چې شته دی، ولې ډېر مشکلات هم شته دی. یعنې مشکلات په دې مفهوم چې دغه اولادونه چې مثال دلته پیدا کېږي، دلته غټېږي،
دغه یو بیګانه کلتور سره چې دی دغه کېږي. سره له دې نه چې ټول افغانان دلته کوشش کوي، لکه ما چې مخکې تاسو ته ویلې چې یو افغاني کلتوري ټولنه لرو. د دې ټولنې په واسطه باندې موږ غواړو چې خپل فامیلونه دوی سره نږدې کړو، د هغه خپل ژبه یې رنې کړي، هغه خپل کلتور یې رنې کړي. زموږ او ستاسو کلتور او فرهنګ او د دې خلکو کلتور او فرهنګ د دې هیوادونو دا خو طبعا فرق لري. دې په دغه ماشومانو باندې ستا په نظر باندې کومه ناوړه اثر کړی دی که نه؟ ولې ډېر معقول سوال تاسې وکړو. دا واقعا یعنې دا موږ او تاسې عملاً ګورو، شاید دغه د میډیا د لارې نه هم خپاره شوي دي دغه راپورتاژ چې مثال تاسو جوړوئ یا مخکې جوړ شوي دي. شاید په دې باندې ټول خلک دا طبیعي خبره ده چې په یو بیګانه وطن کې ته اوسېږي، طبعا تاثیرات موجود دي. طبعا دا په کلتور باندې تاثیر مستقیم تاثیر لري، دا په ژبه مستقیم تاثیر لري او دا هغه لري. ولې زموږ هلې ځلې دا ډېره یو طبیعي خبره ده چې اولاد دی. د اولاد لپاره مور پلار هر نوع قرباني قبوله کړې ده او قبلوي، او دا قرباني موږ قبوله کړې ده چې زموږ اولادونه یعنې واقعا خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپله ژبه وساتي. او دا تنها نه چې زه دا خبره کوم، دا د هر افغان او حتی چې هر بل مملکت نه راغلی هغوی دا غواړي چې خپل فرهنګ، خپل کلتور، خپله ژبه او خپل عنعنات وساتي. مننه. یو سوال دا دی چې موږ او تاسو په وطن کې ډېرې عنعنوي، ملي، داسې بعضې کلتوري فرهنګي کارونه او مسؤلیتونه لرو، هلته خلک کوي، بعضې رواجونه کوو. تاسو اختر کې، نوي کال کې څه کوئ؟ دلته نور افغانان اوسېږي، تعداد به یې څونه وي؟ خپل مابین کې ستاسو راشه درشه او مناسبات څنګه دي؟ که په دې اړه راته لږ شانې توضیحات راکړئ. ډېره مننه کوم. په دې هکله زه ویلی شم چې تقریبا یعنې د 100 نه پورته په مجموع کې ټول افغانان، دا 130 په اوسط ډول په دې ښار کې چې موږ اوسېږو دا ټول دلته اوسېږي. یعنې فامیلونه ټول فامیلونه، دا فامیلونه دي. دا چې مې یاد کړل دا فامیلونه دي، دا موږ دلته اوسېږو. او لکه مخکې چې مې تاسو ته وویلې موږ په مجموع کې یو فرهنګي ټولنه لرو، او د دې ټولنې په وجود کې موږ د اختر ورځ، د نوي کال ورځ، ملي او بین المللي ورځې، د فاتحې پروګرامونه، د قرآن شریف ختمونه، دا ټول موږ د دغه کلتوري ټولنې په چوکاټ کې موږ لرو. اوس الحمدلله موږ خپل افغانان دلته خپله مستقل جومات لرو. او که خدای دې غم نه راولي که یو فاتحې ضرورت پیدا شي، مثال موږ نورمال لمونځونه، مثال د جمعې لمونځونه، د اختر لمونځونه، ټول افغانان راځي یو بل سره په ډېره خاصه مینه باندې مینه کوي، محبت کوي، ډېر ښه او اخلاص ښیي. او دا زه سپیکر کوم تر کوم سرحده پورې چې زه دلته اوسېږم، ګورم ټولو سره دا احساس او دا مینه شته دی، په یو خاص صداقت، په خاص مینه یو بل ته احترام لري، په غم کې، په ښادۍ کې، په خوشحالیو کې دا مناسبات ډېر ټینګ. څومره ښه خوشحاله شوم چې داسې تاسو خپل مابین کې ښه مناسبات لرئ او راشه درشه لرئ، او هغه کلتور او هغه فرهنګ چې موږ او تاسو لرو دلته هم هغې ستاسو په فکر کې شته دی، متوجه یاستئ. نو ما ته دا وویل چې دلته چې تاسو اوسېږئ دغه ستاسو اولادونه د لمونځ او د اودس سره، د قرآن شریف سره لیوالتیا لري؟ دوی کوم پروګرامونه تاسو په دې هکله باندې دوی ته دغه کړي دي؟ په څه رقم باندې دوی کور کې لمونځ کوي، جومات ته ځي، یا دې ته تاسو پاملرنه کړې ده او په دې هکله باندې تاسو اولادونه څه کوي؟ د ټول نه ستاسې اساسي او ډېر عمده سوال چې دغه سوال و، که نور سوالونه لري وروسته به وکړو. ډېر مهم او اساسي سوال چې د یو انسان د ژوند لپاره هغه دا دی چې خپل دین او اسلام دی. موږ همیشه دا کوشش مو کړی دی، او زه چې تر کوم سرحده معلومات لرم اکثره خلکو د امکاناتو نه په استفاده باندې، حتی د سکایپ له لارې ډېر ملایانې پیدا کړي، قرآن شریف ورته وایي، هغې ته لمونځ یادوي، هغې ته د اسلام 5 بنا یادوي. اوس زما اولادونه چې دي، اوس ما ورته ملا نیولی دی، یعنې زه ته ویلی شم چې اوس لمونځ او دغه بعضې کوچني آیات شریف خو پرېږده چې حتی ډېر شیان یې په یاد کړي دي. زه کولی شم چې زه هغې ته یومه راشي او تاسې عمله نه ګوري چې رښتیا هم د دې یاد دی او که نه دي. ولې ستونزه شته دی؟ ستونزه شته ځکه مخکې ما ویلې چې دا یو بیګانه وطن دی، خپل کلتور لري. مثال دا ماشومان دي ځي فوټبال دی ځي، فوټبال کې هلته د دې وخت نشته دی چې لمونځ وکړي. یا مثلا په مکتب کې بعضې وخت د ماسپښین د لمانځه وخت دی 3 بجې 4 بجې رخصتېږي، یعنې دا مشکلات هم شته دی. ولې
د هغه چې مثال دوی په کور کې او مثال د رخصتیو شپې ورځې ولري په کور کې دی نورمال موږ خپل لمونځ کوو هره جمعګي موږ خپل دغه له ځو د جمعې لمانځه له ځو د خپل اولادونو سره هلته چې د یو بل سره ښه وګوري یو بل سره ښه بلد او په دې باندې ډېر تشویقېږي. او د دې څنګه محترم شیر محمد خانه دغه اولادونه چې دلته دي دغه ځوانه طایفه بالخصوص چې موږ او ستاسو په وطن کې داسې یو کلتور دی چې کور کې چې کوم مشران یا بیرون کوم مشران یې کشران یې ډېر عزت او احترام لري هغه ولو که د هغې فامیل نه وي که د هغې د فامیل نه جدا وي دلته هغه کلتور او هغه روحیه په دغه ځوانه طایفه کې شته دی دا احساسولی شئ تاسې؟ دا هم ښه سوال دی ولې دا واقع دی دا تاثیرات شته لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې یعنې د دې ټولنې ډېر تاثیرات په ټولو باندې پراته دي جامعه داسې ده دا واقعیت دی. اوس مثلا په خپل وطن په افغانستان کې ټول همژبي خلک دي یعنې یا د هغه شرایط چې مثلا هلته په افغانستان کې دي او دلته دي دا سره کاملا تفاوت لري. نو یو ډېر دغه چې زما له دیدګاه یا زما له نظره چې دا تاثیرات دي چې په دې سره د دې نه چې یو تعداد هم داسې ټول داسې نه دي شاید امکان لري چې بعضې ډېر تاثیرات یې کړي او دا په یو حساب د دوی ګناه هم نه ده ځکه چې د ځوانۍ مرحله چې هم د ځوانۍ د احساساتو مرحله د تیزوالي مرحله دا تاثیرات به هم موجود دي ولې دا بې تاثیره نه ده چې د اروپا تاثیرات هم په ځوانانو باندې پراته دي. ښه شیر محمد خان وروره مجلس خو ډېر خوږ دی خو یو پوښتنه درنه کوم دغه نه شي داسې مې اورېدلي دي چې په د ډنمارک کې چې دا کلتور او دغه یې داسې دی چې په فامیلونو کې کور کې څوک دغه کېږي د مېړه او د ښځې په د کارونو دا د کورني کارونو کې یو بل سره کومک کوي چې ته هم خپلې مېرمنې سره په کور کې کومک کړی کله د جارو مارو کړې ده کله نه ده؟ دا یو عجیب سوال دی وکړه دا خو دقیقه خبره ده په افغانستان کې هم خلک کومک کوي دلته خو باید وي که ځکه چې دلته خو طبیعي خبره ده چې ښځه هم مکتب وي یا مثال یو کار کوي نارینه هم داسې دي یعنې په هر صورت کې ښځه او مېړه باید مشترکاً کار وکړي او دا کار ما هم کړی دی او ته هم کوې. نو دا راته وویه چې په دغه کې چې کومه ورځ دې نه یې کړی یا د کار نه ستړي راغلي یا د ښوونځي نه ستړي راغلي یا صاحب یې دغه کوم بوټ موټ کومه څپېړه دې خوړلی که زه په دې هکله د خدای نه راضي یم زه دې مشکل سره نه مخ یم زما ښځه چې دغه هېڅ دغه نه لري هغه 4 ساعته په کور کې او که کله زه وخت ولرم او هغه کومک ته ضرورت یې زه ورسره کومک کوم ولې دا مثال چې ته یادې دا به دې بل چا ته نور ډېر خوشبخت دی او خوشحاله شوم چې د خدای د بوټونو نه وساته او دا خو ډېره دغه ستونزه ده سړي مناسبات. نو دا راته ویوه چې څو اولادونه لري او اوس په کوم یو کور کې چې راشي موږ یې وګورو یا که سره کومه خبره وکړو را سره معرفي شي؟ ولا کشکې تاسو لږ ما ته ویلي وي زما اولادونه څه فوټبال ته تللي څه مکتبونو کې دي اوس د فلم دپاره دا کشره لور مې ده دا هم په کور کې ده یو مې نوسی دی راشي بچه زما خواته دا مې لور د حالیه و دا یو مې نوسی دی راځئ بچه راشي زما خواته راشه یونس دا محمد یونس ستړی مه شې ستړی مه شې ګل دی نام خدای لري ستړی مه شې ستړی مه شې ستړی مه شې وعلیکم سلام ستړی مه شې بچه دا مې زوی دی ورسره ستړی مه شې په خیر راغلې ستړی مه شې راوړاندې شه ما ته راوړاندې شه. دا ماشوم دې څه کېږي؟ دا ماشوم مې محمد یونس یې نوم دی او دا مې نوسی دی نام یې خدای ماشاءالله خو داسې ځوان معلومېږي او دا نوسی خاوند دی نو الله دې نیکه صالح ته لوی کړي. نو دا خو به ښوونځي ته تر اوسه نه ځي؟ دی اوس وړکتون ته ځي او دی خیره چغر شو بیا مکتب شروع کوي. نو ما اورېدلي دي وایي دا نوسیان وایي ډېر خواږی وایي او دغه دی نیکه ته او نیا ته او خپل کور ماماګانو ته تروریانو ته چې دا څنګه دی په دې کور کې ستاسو دغه لري که نه لري؟ زه به داسې لنډ درته ووایم چې دا دقیقه خبره ده ګوډه ده بیخي دقیقه خبره ده. ښه لور یې دا دې څه کېږي؟ حالیه دا مې کشره لور ده بس. ښه لور ستاسو نوم دی بچې؟ زما نوم حالیا دی. شاباسې څو کلن یې؟ زه 14 یم. شاباسې شاباسې ته دلته ډنمارک کې پیدا شوې که افغانستان؟ زه افغانستان کې پیدا شوې یم دلته وړه راغلې یم. شاباسې شاباسې دلته څه کار کوې ښوونځي ته ځې کور کې ناست یې؟ مکتب له ځم راځم مور سره مې کور کې کار کومک کوم جارو کوم. شاباسې شاباسې اوړه ښکدلی شي؟ خو مور مې اوړه ږدي ورسه پخومه. ښه پخولی خو یې شي؟
نو کله خو خرابه شوې نه والې خو یې نه ښه ډېر ښه نو دا راته ووایه چې ته اوس څوم ټولګي کې زه اووم صنف کې یم. شاباس دغه ټولګي کې تا سره چې کوم ښوونځي ته ځې دې کې د سره دا ډنمارکیان هم شته دي او که ټول پکې افغانان دي؟ نه افغانان هم پکې دي، هر رقم خلک پکې دي، ډنمارکیان هم پکې دي، خو خارجیان پکې ډېر دي. ښه نو خارجیان نو مطلب د ترکان دي، عربان دي، سومالیان دي او افغانان دي او ډنمارکیانو. نو دلته تا په مکتب کې د دې خلکو د ډنمارکیانو خوا نه البته استادان خو چې دي دا ډنمارکیان دي، نو دې د خوا نه تاسو داسې احساس کړی دی چې د خپله ډنمارکیانو سره یو رقم روی کوي او تاسو سره بل رقم روی کوي؟ او کوم خلکو سره یې کوي څوک سره نه کوي، ځکه کیدای شي لکه زه اوس زړوکی په سر کومه ما سره خو ښه کوي، خو کوم خلکو سره چې خوښې نه وي کیدای شي ښه رویه ورسره نه کوي. ښه نو دغه کې څنګه د درسونو کې څنګه هغې کې ملا قیم ښې نمرې راله راکوي. شاباسې شاباسې بیبي. نو تاسو خو زمونږ د وطن آینده نښې یاستئ او زمونږ د امیدونه او تقاضا وې د وطن او خلکو، تاسو خو د خدای مسالم راته لوی کړه. نو دا راته ووایه چې کله د مکتب نه دغه شي راشي ښوونځي نه کور کې خو هم کار کې نور د قرآن شریف د لمانځه او د خپل هغه زموږ ستاسو چې کوم کلتور دی دا تاسو و سورتونه مونځونه لوی الحمد د شی نه راته یاد دي، ځکه مولا سره په سکایپ کې خبرې کوم. ښه شاباسې ستا کوم داسې صورت یاد دی ماته ووایه وځه ووایه کوم یمه هر یو چې سجده یې ښې ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاباسې شاباسې دا د کمپیوټر نه مناسب نه دغه کړي زده کړي دي. څومره ښه څومره ښه څومره ښه څومره ښه درنو دوستانو، لکه څنګه چې شیر محمد خان ورور زموږ په خپله هغه یو سوال په جواب کې وویله چې موږ دلته د خپل دین، د خپل اسلام، د خپل کلتور، د خپل فرهنګ د هغې هم پابندي کوو، دلته اولادونو سره کار کوو او زموږ اولادونه قرآن شریف نه اوري. تاسو ولیدله دغه بیبي چې دغه صورت یې مې وویو لمونځ هم کوي، مکتب ته هم ځي او ګلالی ماشومان دي او دغه ګلالی نوسی دی. نو ډېر خوشبخته وروره خوشحاله شوم چې ستا اولادونه د دغه زحمت دې ورسره ایستلی دی، دونه تکلیف دې ورسره کړی دی. واقعا چې په داخل د افغانستان کې هم دغومره ماشوم سره که ته ورته هغه شي زیاتره به داسې پیدا شي چې هغې ته به قرآن شریف دغه صورتونه نه زده، لمونځ به یې نه زده. زما قدرمن وروره شیر محمد خان دا راته وویه چې دا د شمشاد نړیوال تلویزیون تاسو دلته په کور کې ګورئ کله که نه ګورئ دغه کوم پروګرامونه چې دوی خپروي دا ستاسو د علاقې وړ دي نه کوم استفاده کوي تاسو؟ ولا شمشاد تلویزیون واقعا چې کار یې کړی دی، کار کوي د ټولې دیني خپرونې دا ګرده میز ټول مسایل دغه فعلا هم زموږ په کور کې دا ګوره شمشاد چالان دی، زموږ څلوري شاته به دغه شمشاد چالان دي، د دې نه موږ اورو وینو، زما اولادونه ورته ناست دي. دا په هر حساب چې خصوصا دغه دیني مسایل چې دي سره موږ ډېره زیاته علاقه لرو، همیشه یعنې د خلکو زړونو دردونه هغه څه چې واقعیتونه انعکاس کوي. زه د شمشاد نه ډېره مننه کوم او خدای دې وکړي چې ټول پروګرامونه همدغسې منظم شکل ته ویسي. زه د افغان په صفت د شمشاد تلویزیون او د کارکوونو ډېره زیاته مننه کوم. تا نه هم مننه، د مرکې نه دې مننه، د چای نه دې مننه، د اخلاص نه دې مننه. نو موږ ته که اجازه راکړې به نور خپرونې لرو، نور دوستان به پیدا کړو. دلته چې افغانان اوسېږي د خیره هغې دغې ستا خوښه دي بلاکونو کې دا توکمې دي او نومونه دغه کېږي، دلته خو څوک شته نور به پیدا کړو. نو زموږ سره ملتیا وکړئ، راځئ چې بل کور ته به لاړ شو، د خیره سره نور دوستانو سره به هم خبرې ولرو او تاسو به زموږ سره مله یاستئ. قدرمنو دوستانو بیا هم سلام. موږ دغه دوست سره مخکې چې مرکه درلود د هغې نه م ادرس واخیستو، دغه لاندې بلاک کې اوسېږي او اوس ورروان یو چې د هغې سره تماس ونیسو، که چېرته یو وخت راکړو اجازه یې راکړه هغې کور ته به هم دننه شو او د هغې سره به زړه خوارې ولرو، راسره ملتیا ورکړئ.
دوستانو دا دی اوس هغه ادرس ته راورسېدلو زه ورته اوس زنګ وایم دلته نومونه نوشته دي چې وګورو چې صافی صاحب چېرته دی دا دی شی الو سلام علیکم صافی صاحب زه عبدالهادي بیلوا شمشاد تلویزیون د پروګرامونو په اروپا کې د پروګرامونو مسؤل غواړم چې راشم ستا کور ته او تا سره د زړه خوارې وکړم که اجازه راکړې دروازه راځئ ستا دروازه ستاسو په مخ خلاصه ده ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم صافی صاحب سار احوال دی جوړ تازه تکړه په خیر څنګه یې صحتونه څنګه دي کور ته سر دی بچیان دي جوړ دي خیرت دی زه عبدالهادي بیلوا شمشاد تلویزیون نه راغلي و د ستا درس هم وکړو که اجازه راکړې نو ستا کور ته به داخل شو او زړه خوالې به وکړو سره یو څو دقیقې ولې نه چې د دونه لرې ځای نه او د شمشاد د تلویزیون نه داسې راځئ دلته او موږ سره خبرې کوو زموږ د غریبانانو پوښتنه کوئ خوشحاله اوسئ خوشحاله ډېره زیاته مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او عزتمندو هیوادوالو دا لحظه موږ په ډنمارک کې د والي ولایت کې د یو افغان په کور کې ناست یاستو چې په خورا ورین تندي یې موږ ته د داخلېدو او د راتګ اجازه راکړه دې سبا د زړه خوالې او د دې د ژوند احوال به په ارتباط به موږ خبرې وکړو ښه صافی صاحب دا راته وویل چې څونه وخت کېږي چې دلته ډنمارک نه راغلی د هر څه نه مخکې د شمشاد د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو ولس او خلکو ته دا چې څه بیرون دي او که داخل کې دي خپل سلامونه وړاندې کوم نو دلته موږ راغلي د مهاجرت ژوند دی تقریبا 21 کاله کېږي چې په ډنمارک کې وو که دا راته ووایئ چې تاسو دلته څه مصروفیت لرئ نو مخکې ما په ډنمارک کې شخصي کار کوم یو څه وخت بعضې مسلکي کورسونه دلته مې ویل بیا هم شخصي کار شروع کړو بیا د زړه د تکلیف له امله چې مریضي پیدا شو اوس فعلا په کور کې کار نه کوم نو دا چې که په دې معنی راته لږ شانې رڼا واچوې چې دا چې کور کې یو کار نه کوې نو دا خو هم لویه ستونزه ده د کور کرا او خرڅ او دا څنګه کېږي خو دلته یو سیستم د دې دولت شته دی چې هغه څوک کار کوي او هغه څوک کار نه کوي دولت دلته د اجتماعي کومکونه شته دی چې د هغو سره سوسیال کومک کوي د دغه اجتماعي کومک موږ سره شته دی چې د کور کرا او د شیان په کېږي حتی په دې کې د ژوند دغه روزمره ژوند هم په تېرېږي نور نو د بدون د کار د ساحې نه مثلا زموږ غوندې خلک چې په کور کې ناست دي او د کار شرایطو ته آمدنې دي دا ده چې د اولادونو په روزنه کې لږ کوشش وکړي دغه خپل کلتور ورته لږ یاد کړي خصوصا دې ته دغه کې چې تحصیل وکړي درس وکړي دلته هغه شرایط آماده دي اوس افغانستان کې دغه شرایط ډېر محدود دي ډېر کم دي بلې صافی صاحب د اولادونو ته د یو اشاره وکړه تاسو څو اولادونه لرئ او په څه باندې بوخت دي چې کوم یو واده کړی دی او که واده یې کړی وي تا سره یو ځای اوسېږي که د نه جدا شوي دي او مناسبات هم څنګه دي د ماشومانو درس او تعلیم او ښوونځیو پروګرامونه او د دې په څنګ کې دغه زموږ او ستاسو عنعنوي او دیني او دغه پروګرامونه د اولادونو سره تاسو کار کوئ امکانات دلته شته دی که څنګه که په دې هکله باندې لږ معلومات راکړو زه 6 اولاده لرم شکر 2 زامن دي 4 لوڼې دي مشر زوی محصل دی 2 لوڼو دغه غاښونو رشته تقریبا خلاصه کړې ده اوس ځي غواړي چې یونیورسټي کې نور لوړ تحصیلات وکړي 3 ماشومان دي چې هغه مکتب ته ځي د نور د کلتور په حساب باندې دلته افغاني اتحادیه موجود لري دلته یو د افغانانو جومات هم شته دی یو د خلکو ترمنځ او د فامیلونو ترمنځ یو مشترک مناسبات هم شته دی همدغه مشترک مناسبات دي چې دا زموږ کلتور یې ساتلی دی د ماشومانو په منځ کې
او موږ کوشش کوو چې دغه مناسبات نور هم نږدې شي سره تر څو چې دا زموږ اولادونه په افغاني کلتور او په اسلامي کلتور باندې دغه شي. ساپیر صاحب ته خپلو خبرو کې داسې اشاره وکړه چې ستا 21 کاله کېږي دلته راغلی اوسېږي. څه باعث شولو چې تا خپل وطن پرېښود 21 کاله وړاندې ته دغه بېګانه دغه ته راغلی؟ او بل د دې په څنګ کې داسې اورېدل کېږي د میډیا نه او خلک داسې قصې کوي دې لاره کې خلک ډېر تکلیف رسېږي حتی مړه کېږي په لارو کې پاتې کېږي. تاسو څه ستونزې په دې لارو کې دغه کړي دي او علت د راتګ دلته لږ شانې راته تشریح نو خو د علت د راتګ د وطن نه بعضې مجبوریتونه 21 کاله مخکې دولت سقوط وکړو او دغه ګډوډي چې په کابل کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روانه وه خطر د ژوند او د هر څه وجود لرو او دې ته موږ مجبور شو چې مهاجرت وکړو او راشو. نو دغه شرایط چې اوس فعلا قرار لري او په هغه 19 کال کې قرار لري یو څه تفاوتونه لري. په هغه وخت کې دغه د هجرت مسایل لږ تر یو اندازې پورې اسان وو مګر په اوسني حالت کې چې موږ ورو چې په کشتیو کې په ترکیه کې په یونان کې په نورو ځایونو کې فامیلونه ټول د منځه لاړل. دغه سختې موږ تېرې کړې مګر په بل قسم باندې. نو په هر حالت باندې بیا دغه ځای ته راورسېدو چې موږ وطن کې چې هغه یستو ده که د شپې ویده کېږو آرام کوو خدای په امان وي او یا مثلا وایو چې ښه شپه دل یا سهار کې چې دغه کېږو ښه سهار خوشحاله سهار دلته دغه چې سهار کې سره مخامخ کېږي دا خلک دوی یو خپل مابین کې څه شی وایي یا د ورځې د دې دغه څه شی دی اصلا داسې دی چې په افغانستان کې چې ژوند کوي هغه هم انسانان دي او دلته چې دي هغه هم انسانان دي او په نورو ممالکو کې دي. نه دا د ژبې نه مې منظور دغه تنها د ژبې دغه اصطلاح تفاوت کوي. نور دغه سلام مثلا دو بعضې دغه کې وایي ګمان په بعضې مثلا کې های دغه اصطلاحات دي چې ما اورېدلي دي چې د سر راتللو یو څو ډرماکیان دغه شو ګوډی کوو چې د ګوډیان د دو دغه اصطلاح ده چې همیشه استعمالوي. دا څه معنا؟ نو دغه تا ته چې ستړي مه شي وایي ګودې او یا های چې دا سلام دی چې په عمومي قسم موږ او تاسې استعمالو. مګر دا تفاوت کوي مثلا په روسیه کې او په دلته او په افغانستان کې او په ټولو ممالکو کې هند په ټولو کې دا اصطلاح شته مګر په هماغه ژبه استعمالیږي. ډېر اعلی صاحب صاحب ډېر ښه معلومات دي. تا هم لږه یاده کړي په دې ګوډۍ او های باندې لږ دا خو چې کوم د ملک هغه کې حتمي نو په دې خاطر باندې پوښتنه کوو چې یو څه زده کړو پرې پوه شو. خو دا راته ووایه چې په دغه عمل کې چې ته راغلی اوسېدلی دا 21 کاله د وطن یادونه د وطن کوم داسې ورځې کوم خاطرات داسې کوم څه ستا په د زړه باندې راورېږي زړه دې کله په وطن باندې دغه کوي د فکر کوي که نه کوي؟ وایي د کونړ هسې نوم بدنام دی او مازدیګری د سرکاڼو مزه کوي. نو دی په ناقه نه دی ویلی د سرکاڼو ګودرونه مې یادېږي چې دا خلک به راتله دا نجونې به راتلې د هلکانو به لامبلې هغه والیبال چې ما په سرکاڼو کې د دوستانو سره کوم په مکتب په دوره کې په نورو کې دغه ټول هماغه خاطرات دي چې تر اوسه پورې په موږ ژوندي یو. موږ له تر اوسه پورې انرژي راکوي. نو ستا فقط هماغه ګودرونه یادېږي؟ نه داسې دا مې ته په دې خاطر وویله چې تا ته په یاد شي چې سرکاڼو داسې دغه ځای نه دی. یقینا ما اورېدلي دي چې یعنې هلته داسې خلکو ټاپې هم ویلي دي مګر هلته ډېر ښه سرشاره بیلې شته دی غرونه دي ډاګونه دي تپې دي. هلته به اخترې 3 ورځې لمانځل کېدلې. هلته د میا صاحب با زیارت و چې د اختر اوله شپه به ټول د سرکاڼو خلک راتله په هماغه ځای کې چې میا صاحب به زما د مور د طرفه نیکه کېږي او احترام ورته ډېر لرم. نو دغه ټول خاطرات دي د وطن د افغانستان په هره دغه کې مثلا د فراه په ولایت کې چې ما د لیسه زراعت ویلې ده دغه هم صنفیانو خاطرات ما سره دي. کابل کې چې موږ درس ویو په پوهنتون کې هغه خاطرات ډېره مننه صافی صاحب. یو پوښتنه مې کوله هغه دا ده چې تقریبا دغونه وخت چې ته دلته دغه شوې طبعا دلته به د بعضې اولادونه
تولد شوي پیدا شوي به زیږېدلي به یا به د هغه ځای نه دغه شوي آینده کې دا وطن ته ستاسې د فامیل د تللو اراده یا هلته داسې کله فکر کوئ چې موږ به داسې وخت به راشي خپل وطن ته به لاړ شو موږ چې دلته راغلي وو په دې راغلي چې موږ به دا وطن بیخي خوشي کوو موږ په دغه باندې چې یو وخت وطن جوړېږي موږ به وطن ته لاړ شو مګر د وطن شرایط او وضع اوس دې حالت ته را رسېدلی دی چې دغه اوس هم هجرت ته روان دی او مهاجرت ته روان دی سیاسي حالات او جنګي حالات په بل حالت باندې دی نو په آینده کې زه یو شی ویلی شم چې دغه ځوانان دغه اولادونه چې دلته غټ شوي دي او دې ځای کې دي دا به مشکل به دغه ځکه چې دا په دې محیط کې غټ شوي دي هغه انسان وایي دغه د فارسي کې وایي زاده محیط است نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ماشوم دلته لوی شوی هغه صحیح د خپل مورنۍ ژبه باندې به پوهېږي په تر یو اندازې پورې به وکولی شي چې مور و پلار ورته خپل کلتور په مغزو کې کیدي چې څه شی دي په افغانستان کې څه شی دي ژبه کومه ژبه ده مثلا مذهب هم کوم مذهب دی مګر ډېر شیان دي چې دا د دې جامې نه اخلي او دا که بیا د افغانستان خاورې ته لاړ شي او په دې وضع او په دې حالت کې چې ما ورته نه شو کولی چې هلته کار وکړو زه فکر کوم دې خلکو ته به ډېره مشکل وي نو که دغه شرایط او افغانستان هم دغه حالت ته ورسېږي لکه نن چې اروپا ده نو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې افغانستان د دې مشکل نه لري چې هلته به دغه ځوانان لاړ نشي مګر دغه ځوانان اوس هم هغومره چې افغانستان دوست لري هغومره چې د افغانستان په درد باندې دردېږي واقعیت ته وایم چې دغه خلک د افغانستان نه راغلي دي غټان دي دونه نه دري یعنې ستا د خبرو نه برداشت داسې کېدلی شي چې افغانستان کې امن راشي د خیر سره امنیت راشي سوله تامین شي دلته چې په دغه اروپا کې څوک دغه دي دوی به خپل وطن ته ګرځي نو دا واضح خبره ده ځکه چې موږ همیشه که ته د یو ماشوم نه پوښتنه وکړې هغه په ډنمارک کې تولد شوی چې ته څوک یې هغه ته وایي زه افغان یم هغه هېڅ وخت ویلی نه دي چې ډنمارکي یم مګر د هغه په پاسپورت او په اسنادو کې ډنمارکي نوشته دی محل د تولد یې ډنمارک نوشته دی مګر هغه په خپله ژبه باندې دغه کوي چې زه افغان یم یعنې هغو سره دا احساس شته دی او دغه احساس وله باید موږ مړ نه کړو دغه احساس وله باید ژوندی وساتو په آینده کې د افغانستان په درد وخوري لاړ شي کار وکړي زحمت وباسي نو ته خو سر نه کوې چای وڅښه نو ته ما خبرو ته دغه ته مې نه پرېږدي چای ته ما هم نه پرېږدي زه به چای تازه کړم ډېره مننه صافیه صاحب ډېره مننه زحمتونه دې وبخښه چای ګرم که چای به هم څښو خبرې به هم کوو که نه صافیه صاحب محترم یو پوښتنه مې بله داسې په ذهن کې دغه کېږي چې ستا طبعا هلته به د فامیلونه وي نور دوستان به دي وطن کې ټول خو به قوم به نسب به چې هغې ته څه وړاندیز لري څه پیغام لري هېواد په سطحه باندې ټولو هېوادوالو ته څه پیغام لري زه دغه یو نتیجې ته دلته رسېدلی یم چې زما هلته افغان ملت پاتې دی افغانان ټول یو دي سره او خدای دې صلح راولي چې دا د افغانستان په هر ګوډ او په هر کونج کې زه ژوند وکړم دا ماته زیارت دی نو زما نه هغه خواږه افغانان هلته ټول پاتې دي صحیح ده که فامیلونه وي او شته دی فامیلونه شته خویندې مې دي میندې مې دي چې هغه زما د نږدې فامیلونو جملې نه دي مور مې د یوه دلته ده یوه هلته ده مګر خپله ټول د افغانان زما یو فامیل دي ځکه موږ په دې مهاجرت په دورو کې احساس کړو څه پیغام ورته لري هغوی ته څه ویل غواړي نو زه همیشه چې د شمشاد ټلویزیون دلته اورم او دغه پوښتنه په اخره کې د ټول نه کېږي چې تاسې څه پیغام لرئ د افغانستان خلکو ته او ټول په دې یوه خوله باندې وایي چې صلح 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 او ارامي او واقعیت دی که هغه وخت که صلح او ارامي ووسي نو زم دغه وطن ته ځم تاسو دلته مصاحبه نه کوئ الله دې سوله راولي او دغه مصاحبه د په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په بیسود پله کې سره کوو نو تاسو دې نه معلومیږي چې د شمشاد تلویزیون هم کور کې ګورئ او خپرونې مو له خوښېږي نو د دې په خاطر خو ما څو زره تقریبا 2500-3000 کرونه یو دستګاه اخیستله چې دلته چې په دې کې د شمشاد کانال او تلویزیون د خبرونه اورم او اکثریت ما ته د بدون د سیاسي مسایلو نه د ډېر لرو محلاتو نه راپورتاژونه زه هلته وینم ما ته تا مخکې یوه پوښتنه وکړه چې
خاطرې څه شی دي هماغه لرې ځایونه دي چې ما ته بیا خاطرې ژوندۍ کوي. ډیره مننه دا چې تاسو د دونه مصروفیت سره موږ ته وخت راکړو په کور کې وئ او موږ ته زموږ بلنه مو منله. ستاسو د خبرو نه، ستاسو د دغه پیرزویینو نه، ستاسو د دغې قدردانۍ نه یوه نړۍ مننه کوم. ارام ژوند درته غواړم او الله دې زموږ او ستاسو وطن کې امنیت راولي، الله دې زموږ وطن کې سوله راولي چې د خیره سره ټول په ګډه باندې خپل وطن ته لاړ شو او دا خوالې او دا مجلسونه په خپل وطن کې وکړو. ستاسو نه هم یو جهان مننه کوم چې تاسې هغه د شمشاد د جګو څوکو نه د افغانستان نه ډنمارک ته د وایلې ښار ته ځان راورسو. زمونږ پوښتنه مو وکړه او زمونږ دغه د مهاجرت کورګي له راغلی. مننه، ډېر درته مننه. ستاسې نه هم ډېره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دغه بعد د دې نه موږ په وطن کې کینو او دغه مصاحبې سره په وطن کې وکړو. سافر صاحب خوشحاله شوم. درنو لیدونکو، قدرمنو هیوادوالو، زمونږ نننی پروګرام او خپرونه په همدې ځای سرته رسیږي. زه د خپلو همکارانو او بالخصوص د ښاغلي محمد یوسف هیوادوست صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زموږ سره په تخنیکي چارو کې زیاتره مرسته کړې ده. تر بلې خپرونې پای پورې ښاد او آباد اوسئ. خدای په امان. وخت دی او خوشحاله شوم چې د خدای د بوټونو نه وساته او دا خو ډېره دغه ستونزه ده سړي مناسبات. نو دا راته ویوه چې څو اولادونه لري او اوس په کوم یو کور کې چې راشي موږ یې وګورو یا که سره کومه خبره وکړو راسره معرفي شي. والله کاشکې تاسو لږ ما ته ویلي وي زما اولادونه څه فوټبال ته تللي څه مکتبونو کې د اوس د فلم لپاره دا کشره لور مې ده دا هم په کور کې ده یو مې نوسی ده راشي بچه زما خواته دا مې لور د حالیه و دا یو مې نوسی دی راځئ بچه راشي زما خواته راشه یونس دا محمد یونس ستړی مه شې ستړی مه شې ګل دی نام یې خدای لورې ستړی مه شې ستړی مه شې ستړی مه شې وعلیکم سلام ستړی مه شې نقیب دا مې زوی دی ورسره ستړی مه شې په خیر راغلې ستړی مه شې راوړاندې شه ما ته راوړاندې شه. دا ماشوم دې څه کېږي؟ دا ماشوم مې محمد یونس یې نوم دی او دا مې نوسی دی نام یې خدای ماشاءالله ته خو داسې ځوان معلومېږي او دغه نوسی خاوند دی نو الله دې نیکه صالحه ته لوی کړي. نو دا خو به ښوونځي ته تر اوسه نه ځي؟ دی اوس وړکتون ته ځي او د خیر شغال شو بیا مکتب شروع کوي. نو ما اورېدلي دي وایي دا نوسیان وایي ډېر خواږی وایي او دغه دی نیکه ته او نیا ته او خپل کور په ماماګانو ته تروریانو ته چې دا څنګه دی په دې کور کې ستاسو دغه لري که نه لري؟ زه به داسې لنډ درته ووایم چې دا دقیقه خبره ده ګوډه ده بیخي دقیقه خبره ده. ښه لورې دا دې څه کېږي؟ حالیه دا مې کشره لور ده بس. ښه لور ستا څه نوم دی بچې؟ زما نوم حالیا دی. شابس یې څو کلن یې؟ زه 14 یم. شابس شابس. ته دلته ډنمارک کې پیدا شوې که افغانستان نه؟ زه افغانستان کې پیدا شوې یم دلته واړه راغلې یم. شابس شابس. دلته څه کار کوې؟ ښوونځي ته ځې کور کې ناست یې؟ و مکتب له ځم راځم مور سره مې کور کې کار کومک کومه جارو کومه. شابس شابس. اوړه ښکدلی شي؟ خو مور مې وړه ګزې ورسه پخومه. ښه پخول یې خوښ شي؟ نو کله خو خرابه شوې نه والې خو نه؟ ښه ښه ډېر ښه. نو دا راته ووایه چې ته اوس څوم ټولګي کې؟ زه 8 صنف کې یم. شابس. دغه ټولګي کې تا سره چې کوم ښوونځي ته ځې دې کې د سره د ډنمارکیان هم شته دي او که ټول پکې افغانان دي؟ نه افغانان هم پکې دي هر رقم خلک پکې دي ډنمارکیان هم پکې دي خو خارجیان پکې ډېر دي. ښه نو خارجیان نو مطلب د ترکان دي عربان دي سومالیان دي او افغانان دي او ډنمارکیانو. نو دلته تا په مکتب کې د دې خلکو د ډنمارکیانو خوا نه البته استادان خو چې دي دا ډنمارکیان دي
نو دې دخوانه تاسو داسې احساس کړی دی چې د خپله ډنمارکیانو سره یو رقم رویه کوي او تاسو سره بل رقم رویه کوي او کوم خلکو سره کوي یا څوک سره نه کوي ځکه کیدای شي لکه زه اوس زړوکی په سر کومه ما سره خو ښه کوي خو کوم خلکو سره چې خوښې نه وي کیدای شي ښه رویه ورسره نه کوي ښه نو دغه کې څنګه ده درسونه کې څنګه هغې کې ملاق یم ښې نمرې راله راکوي شابسې بیبي نو تاسو خو زمونږ د وطن آینده نښې یاستئ او زمونږ د امیدونه او تقاضاوې د وطن او خلکو تاسو خو د خدای مسالم راته لوی که نو دا راته وویوه چې کله د مکتب نه دغه شي راشي ښوونځي نه کور کې خو هم کار کې نور د قرآن شریف د لمانځه او د خپل هغه زموږ او ستاسو چې کوم کلتور دی دا تاسو او سورتونه مونځونه لوی الحمد د شی نه راته یاد دي ځکه ملا سره په سکایپ کې خبرې کوم ښه شابسې ستا کوم داسې صورت یاد دی ماته وویوه ځه کوم یمه هر یو چې سجده یې ښې وویوه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شابسې دا د کمپیوټر نه مناسب نه دغه کړي زده کړي دي څومره ښه درنو دوستانو لکه څنګه چې شیر محمد خان ورور زموږ په خپله هغه یو سوال په جواب کې وویله چې موږ دلته د خپل دین د خپل اسلام د خپل کلتور د خپل فرهنګ د هغې هم پابندي کوو دلته اولادونو سره کار کوو او زموږ اولادونه قرآن شریفونه اوري تاسو ولیدله دغه بیبي چې دغه صورت یې مې وویو لمونځ هم کوي مکتب ته هم ځي او ګلالی ماشومان دي او دغه ګلالی نوسی دی نو ډېر خوشبخت یې وروره خوشحاله شونم چې ستا اولادونه د دغه زحمت دې ورسره ایستلی دی دونه تکلیف دې ورسره کړی دی واقعا چې په داخل د افغانستان کې هم دغومره ماشوم سره که ته ورته هغه شي زیاتره به داسې پیدا شي چې هغې ته به قرآن شریف دغه صورتونه نه یې زده لمونځ به یې نه یې زده زما قدرمن وروره شیر محمد خان دا راته وویوه چې دا د شمشاد نړیوال تلویزیون تاسو دلته په کور کې ګورئ کله که نه ګورئ دغه کوم پروګرامونه چې دوی خپروي دا ستاسو د علاقې وړ دي نه کوم استفاده کیږي تاسو ولا شمشاد تلویزیون واقعا چې کار یې کړی دی کار کوي د ټولې دیني خپرونې دا ګرده میز ټول مسایل دغه فعلا هم زموږ په کور کې دا ګوره شمشاد چالان دی زموږ څلوري شاته به دغه شمشاد چالان دی د دې نه موږ اورو وینو زما اولادونه ورته ناست دي دا په هر حساب چې خصوصا دغه دیني مسایل چې دي سره موږ ډېره زیاته علاقه لرو همیشه یعنې د خلکو زړونو دردونه هغه څه چې واقعیتونه انعکاس یې کوي زه د شمشاد نه ډېره مننه کوم او د خدای دې وکړي چې ټول پروګرامونه همدغسې منظم شکل ته ویسي زه د افغان په صفت د شمشاد تلویزیون او د کارکوونه ډېره زیاته مننه کوم تا نه هم مننه د مرکې نه دې مننه د چای نه دې مننه د اخلاص نه دې مننه نو موږ ته که اجازه راکړې به موږ نور خپرونې لرو نور دوستان به پیدا کړو دلته چې افغانان اوسېږي د خیره هغې دغې ستا خوښه دي بلاکونو کې نو دا توکمې دي او نومونه دغه کېږي دلته خو څوک شته نور به پیدا کړو نو زموږ سره ملتیا وکړئ راځئ چې بل کور ته به لاړ شو د خیره سره نور دوستانو سره به هم خبرې ولرو او تاسو به زموږ سره مله یاستئ قدرمنو دوستانو بیا هم سلام موږ دغه دو سره مخکې چې مرکه درلود د هغې نه م ادرس واخیستو دغه لاندې بلاک کې اوسېږي او اوس وروان یو چې د هغې سره تماس ونیسو که چېرته یو وخت راکړو اجازه یې راکړه هغې کور ته به هم دننه شو او د هغې سره به زړه خوارې ولرو راسه ملتیا ورکړئ دوستانو دا دی اوس هغه ادرس ته راورسېدلو زه ورته اوس زنګ وایم دلته نومونه نوشته دي چې وګورو چې صافی صاحب چېرته دی دا دی شاید الو سلام علیکم صافی صاحب زه عبدالهادي بیلوا شمشاد تلویزیون د پروګرامونو په اروپا کې د پروګرامونو مسؤل غواړم چې راشم ستا کور ته او تا سره د زړه خوارې وکړم که اجازه راکړې دروازه راځئ ستا دروازه ستاسو په مخ خلاصه ده ډېره مننه ډېره مننه
السلام علیکم صافی صاحب سار احوال دی جوړ تازه تکړه په خیر څنګه یې صحتونه څنګه دي کور ته سر دی بچیان دي جوړ دي خیرت دی زه عبدالهادي بېلوال شمشاد تلویزیون نه راغلي و د ستا درس همدا وکړو که اجازه راکړې نو ستا کور ته به داخل شو او زړهخوالې به وکړو سره یو څو دقیقې ولې نه چې د دونه لرې ځای نه او د شمشاد د تلویزیون نه داسې راځئ دلته او موږ سره خبرې کوو زموږ د غریبانانو پوښتنه کوئ روغه مهرباني راځئ خوشحاله ډېره زیاته مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او عزتمندو هیوادوالو دا لحظه موږ په ډنمارک کې د والي ولایت کې د یو افغان په کور کې ناست یاستو چې په خورا ورین تندي یې موږ ته د داخلېدو د راتګ اجازه راکړه دې سبا د زړه خوالي او د دې د ژوند احوال به په ارتباط به موږ خبرې وکړو ښه صافی صاحب دا راته وویل چې څونه وخت کېږي چې دلته ډنمارک نه راغلی د هر څه نه مخکې د شمشاد د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو ولس او خلکو ته دا چې څه بیرون دي او که داخل کې دي خپل سلامونه وړاندې کوم نو دلته موږ راغلي د مهاجرت ژوند دی تقریبا 21 کاله کېږي چې په ډنمارک کې وو که دا راته ووایئ چې تاسو دلته څه مصروفیت لرئ نو مخکې ما په ډنمارک کې شخصي کار کوم یو څه وخت بعضې مسلکي کورسونه و دلته مې ویل بیا هم شخصي کار شروع کړو بیا د زړه د تکلیف له امله چې مریضي پیدا شو اوس فعلا په کور کې کار نه کوم نو دا چې په دې معنی راته لږ شانې رڼا واچوې چې دا چې کور کې یو کار نه کوې نو دا خو هم لویه ستونزه ده د کور کرا او خرڅ او دا څنګه کېږي خو دلته یو سیستم د دې دولت شته دی چې هغه څوک کار کوي او هغه څوک کار نه کوي دولت دلته د اجتماعي کومکونه شته دی چې د هغو سره سوسیال کومک کوي د دوه هغه اجتماعي کومک موږ سره شته دی چې د کور کرا او دا شیان په کېږي حتی په دې کې د ژوند هغه روزمره ژوند هم په تېرېږي نور نو د بدون د کار د ساحې نه مثلا زموږ غوندې خلک چې په کور کې ناست دي او د کار شرایطو ته آمدنې دي دا ده چې د اولادونو په روزنه کې لږ کوشش وکړي دغه خپل کلتور ورته لږ یاد کړي خصوصا دې ته دغه کې چې تحصیل وکړي درس وکړي دلته هغه شرایط آماده دي اوس افغانستان کې دغه شرایط ډېر محدود دي ډېر کم دي بلې صافی صاحب د اولادونو ته د یو اشاره وکړه تاسو څو اولادونه لرئ او په څه باندې بوخت دي چې کوم یو واده کړی دی او که واده یې کړی وي تا سره یو ځای اوسېږي که د نه جدا شوي دي او مناسبات هم څنګه دي د ماشومانو درس او تعلیم او ښوونځیو پروګرامونه او د دې په څنګ کې دغه زموږ او ستاسو عنعنوي او دیني او دغه پروګرامونه د اولادونو سره تاسو کار کوئ امکانات دلته شته دی که څنګه که په دې هکله باندې لږ معلومات راکړو زه 6 اولاده لرم شکر 2 زامن دي 4 لوڼې دي مشر زوی محصل دی 2 لوڼو دغه غاښونو رشته تقریبا خلاصه کړې ده اوس ځي غواړي چې یونیورسټي کې نور لوړ تحصیلات وکړي 3 ماشومان دي چې هغه مکتب ته ځي د نور د کلتور په حساب باندې دلته افغاني اتحادیه موجود لري دلته یو د افغانانو جومات هم شته دی یو د خلکو ترمنځ او د فامیلونو ترمنځ یو مشترک مناسبات هم شته دی همدغه مشترک مناسبات دي چې دا زموږ کلتور یې ساتلی دی د ماشومانو په منځ کې او موږ کوشش کوو چې دغه مناسبات نور هم نږدې شي سره تر څو چې زموږ اولادونه په افغاني کلتور او په اسلامي کلتور باندې دغه شي صافی صاحب ته خپلو خبرو کې داسې اشاره وکړه چې ستا 21 کاله کېږي دلته راغلی اوسېږي څه باعث شولو چې تا خپل وطن پرېښود او 21 کاله وړاندې ته دغه بېګانه دغه ته راغلی او بل د دې په څنګ کې داسې اورېدل کېږي د میډیا نه او خلک داسې قصې کوي دې لاره کې خلک ډېر تکلیف رسېږي حتی مړه کېږي په لارو کې پاتې کېږي تاسو څه ستونزې په دې لارو کې دغه کړي دي او علت د راتګ دلته که لږ شانې راته تشریح نو خو د علت د راتګ د وطن نه بعضې مجبوریتونه 21 کاله مخکې
دولت سقوط وکړو او دغه ګډوډي چې په کابل کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روانه وه چې زموږ اولادونه یعنې واقعا خپل کلتور خپل فرهنګ خپله ژبه وساتي او دا تنها نه چې زه دا خبره کوم دا د هر افغان او حتی چې هر بل مملکت نه راغلی هغوی دا غواړي چې خپل فرهنګ خپل کلتور خپله ژبه او خپل عنعنات وساتي. مننه. یو سوال دا دی چې موږ او تاسو په وطن کې ډېرې عنعنوي ملي داسې بعضې کلتوري فرهنګي کارونه او مسؤلیتونه لرو هلته یې خلک کوي بعضې رواجونه کوو. تاسو اختر کې نوي کال کې څه کوئ؟ دلته نور افغانان اوسېږي تعداد به یې څونه وي؟ خپل مابین کې ستاسو راشه درشه او مناسبات څنګه دي؟ که په دې اړه راته لږ شانې توضیحات راکړئ. ډېره مننه کوم. په دې هکله زه ویلی شم چې تقریبا یعنې د 100 نه پورته په مجموع کې ټول افغانان دا 130 په اوسط ډول په دې ښار کې چې موږ اوسېږو دا ټول دلته اوسېږي. یعنې فامیلونه که ټول فامیلونه دا فامیلونه دي. دا چې مې یاد کړه دا فامیلونه دي دا موږ دلته اوسېږو او لکه مخکې چې مې تاسو ته وویلې موږ په مجموع کې یو فرهنګي ټولنه لرو او د دې ټولنې په وجود کې موږ د اختر ورځ د نوي کال ورځ ملي او بین المللي ورځې د فاتحې پروګرامونه د قرآن شریف ختمونه دا ټول موږ د دغه کلتوري ټولنې په چوکاټ کې موږ لرو. اوس الحمدلله موږ خپل افغانان دلته خپله مستقل جومات لرو او که خدای دې غم نه راولي که یو فاتحې ضرورت پیدا شي مثال موږ نورمال لمونځونه مثال د جمعې لمونځونه د اختر لمونځونه ټول افغانان راځي یو بل سره په ډېره خاصه مینه باندې مینه کوي محبت کوي ډېر ښه او اخلاص ښیي او دا زه سپیکر کوم تر کوم سرحده پورې چې زه دلته اوسېږم ګورم ټولو سره دا احساس او دا مینه شته دی په یو خاص صداقت په خاص مینه یو بل ته احترام لري په غم کې په ښادۍ کې په خوشحالیو کې دا مناسبات ډېر ټینګ. څومره ښه خوشحاله شوم چې داسې تاسو خپل مابین کې ښه مناسبات لرئ او راشه درشه لرئ او هغه کلتور او هغه فرهنګ چې موږ او تاسو لرو دلته هم هغې ستاسو په فکر کې شته دی متوجه یاستئ. نو ما ته دا وویل چې دلته چې تاسو اوسېږئ دغه ستاسو اولادونه د لمونځ او د اودس سره د قرآن شریف سره لیوالتیا لري دوی کوم پروګرامونه تاسو په دې هکله باندې دوی ته دغه کړي دي په څه رقم باندې دوی کور کې لمونځ کوي جومات ته ځي یا دې ته تاسو پاملرنه کړې ده او په دې هکله باندې تاسو اولادونه څه کوي؟ د ټول نه ستاسې اساسي او ډېر عمده سوال چې و دغه سوال و که نور سوالونه لري وروسته به وکولو ډېر مهم او اساسي سوال چې د یو انسان د ژوند لپاره هغه دا دی چې خپل دین او اسلام دی. موږ همیشه دا کوشش مو کړی دی او زه چې تر کوم سرحده معلومات لرم اکثره خلکو د امکاناتو نه په استفاده باندې حتی د سکایپ له لارې ډېر ملایانې پیدا کړي قرآن شریف ورته وایي هغې ته لمونځ یادوي هغې ته د اسلام 5 بنا یادوي. اوس زما اولادونه چې دي اوس ما ورته ملا نیولی دی یعنې زه ته ویلی شم چې اوس لمونځ او دغه بعضې کوچني آیات شریف خو پرېږده چې حتی ډېر شیان یې په یاد کړي دي. زه کولی شم چې زه هغې ته یومه راشي او تاسې عمله نه ګوري چې رښتیا هم د دې یاد دی او که نه دي. ولې ستونزه شته دی؟ ستونزه شته ځکه مخکې ما ویلې چې دا یو بېګانه وطن دی خپل کلتور لري. مثال دا ماشومان دي ځي فوټبال دی ځي فوټبال کې هلته د دې وخت نشته دی چې لمونځ وکړي یا مثلا په مکتب کې بعضې وخت د ماسپښین د لمانځه وخت دی 3 بجې 4 بجې رخصتېږي یعنې دا مشکلات هم شته دی. ولې د هغه چې مثال دوی په کور کې او مثال د رخصتیو شپې ورځې ولري په کور کې دی نورمال موږ خپل لمونځ کوو هره جمعګي موږ خپل دغه له ځو د جمعې لمانځه له ځو د خپل اولادونو سره هلته چې د یو بل سره ښه وګوري یو بل سره ښه بلد او په دې باندې ډېر تشویقېږي. او د دې ته څنګه محترم شیر محمد خانه دغه اولادونه چې دلته دي دغه ځوانه طایفه بالخصوص چې موږ او ستاسو په وطن کې داسې یو کلتور دی چې کور کې چې کوم مشران یا بیرون کوم مشران کشران یې ډېر عزت او احترام لري هغه ولو که د هغې فامیل نه وي که د هغې د فامیل نه جدا وي دلته هغه کلتور او هغه روحیه په دغه ځوانه طایفه کې شته دی دا احساسولی شئ تاسې؟ دا هم ښه سوال دی ولې دا واقعیت دی دا تاثیرات شته لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې یعنې د دې ټولنې ډېر تاثیرات په ټولو باندې پراته دي جامعه داسې ده دا واقعیت دی. اوس مثلا په خپل وطن په افغانستان کې ټول همژبي خلک دي یعنې یا د هغه شرایط چې مثلا هلته په افغانستان کې دي او دلته دي دا سره کاملا تفاوت لري.
نو یو ډېر دغه چې زما له دیدګاه یا زما له نظره چې دا تاثیرات دي چې په دې سره د دې نه چې یو تعداد هم داسې ټول داسې نه دي شاید امکان لري چې بعضې ډېر تاثیرات یې کړي او دا په یو حساب د دوی ګناه هم نه ده ځکه چې د ځوانۍ مرحله چې هم د ځوانۍ د احساساتو مرحله د تیزوالي مرحله دا تاثیرات به هم موجود دي ولې دا بې تاثیره نه ده چې د اروپا تاثیرات هم په ځوانانو باندې پراته دي ښه شیر محمد خان وروره مجلس خو ډېر خوږ دی خو یو پوښتنه درنه کوم دغه نه شي داسې مې اورېدلي دي چې په د ډنمارک کې چې د کلتور او دغې داسې دی چې په د فامیلونو کې کور کې څوک دغه کېږي د مېړه او د ښځې په د کارونو د کورني کارونو کې یو بل سره کومک کوي چې ته هم خپلې مېرمنې سره په کور کې کومک کړی کله د جارو مارو کړی ده که نه ده دا یو عجیب سوال دی وکړه دا خو دقیقه خبره ده په افغانستان کې هم خلک کومک کوي دلته خو باید وي که ځکه چې دلته خو طبیعي خبره چې ښځه هم مکتب وي یا مثال یو کار کوي نارینه هم داسې دي یعنې په هر صورت کې ښځه مېړه باید مشترکاً کار وکړي او دا کار ما هم کړی دی او ته هم نو دا راته وویه چې په دغه کې چې کومه ورځ دې نه یې کړی یا د کار نه ستړي راغلي یا د ښوونځي نه ستړي راغلي یا صاحب یې دغه کوم بوټ موټ کومه څپېړه دې خوړلی که زه په دې هکله د خدای راضي یم زه دې مشکل سره نه مخ یم زما ښځه چې دغه هېڅ دغه نه لري هغه 4 ساعته په کور کې او که کله زه وخت ولرم او هغه کومک ته ضرورت یې زه ورسره کومک کوم ولې دا مثال چې ته یادې دا به دې بل چا ته نور ډېر خوش د لوی او بخونکي خدای په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو او عزتمنو هیوادوالو زه عبدالهادي بیلوال همدا لحظه د ډنمارک هیواد د وایلې په ولایت کې قرار لرو نن به موږ شمشاد په اروپا کې د پروګرامونو په لړۍ کې هغه دوستان افغانان په دغه ښار کې پیدا کړو چې د هغې سره مرکې ولرو انشاءالله موږ به د هغې کورونو ته ځو د هغې سره کورونو کې موږ خبرې کوو او د هغې د حال احوال او د هغې د ژوند انځور به تاسو ته وړاندې کوو تاسو موږ سره ملتیا وکئ او دغه پروګرام په خورا ذوق سره وګورئ قدرمنو دوستانو موږ دا لحظه راورسېدلو او دلته هم د یو افغان نوم په دغه کې پیدا کړو دلته خو داسې کورونه دي چې بلاکونه دي او هغه کې نومونه ثبت دي هغې ته به زنګ ووایې که اجازه یې درته درکړه دروازې ته خلاصه کړه داخل ته ورځې او که درته خلاصه نه کړه بېرته به ستنېږې نو موږ به کوشش وکړو چې دغه ورور پیدا کړو د هغې سره کښېنو او کور ته دننه شو د هغې سره په کور کې د زړه خوالې وکړو راسره اوسئ الو سلام علیکم وروره وعلیکم سلام زه عبدالهادي بیلوال یم د شمشاد تلویزیون د اروپا کې د خپرونو مسؤل غواړم چې تاسې کور ته راشم که اجازه راکوئ او تاسو سره د نږدې نه وګورم خوالې وکړو ډېره مننه نو موږ ته دروازه خلاصه کړه اوس یې د کور دروازې ته زنګ ووهو چې دغه دوست موږ ته دروازه خلاصه کړي او د هغې سره کور ته داخل شو
تاسو که موږ ته ځان معرفي کوئ. زما نوم شیر محمد دی، تقریبا 14 کاله کېږي په ډنمارک کې اوسېږم او ژوند هم تقریبا داسې په نورمال او عادي حالت باندې روان دی. نو زه چې دا ستاسو کور ګورم الحمدلله شکر دی، ډېر ښکلی ډیزاین هم دغه کړی دی، شوق علاقه هم د ستایلو او د منلو وړ ده، زما هم ډېر خوښ شو. دلته د اولادونو سره شاید واوسېږئ ځکه چې د کور کې خو مجردان نه اوسېږي. ستاسو اولادونه دلته څه کار کوي؟ که په دې اړه راته څه معلومات راکړئ. ډېره مننه، ډېر ښه سوال دی. زه خدای نه راضي یم، زه د خپل فامیل سره دلته اوسېږم. اولادونه مې ټول په مکتب کې دي، روزانه نورمال خپلو مکتبونو ته ځي. وروسته د مکتبونو نه چې راځي هغې د فوټبال مسابقې لري، نور دیني پروګرامونه لري. دلته موږ خپله یو افغاني یو کلتوري ټولنه لرو، په هغې کې هغې د خپلې ژبې د ښې تقویې په خاطر او دا چې د هغې نه خپله ژبه هېره نه شي، همیشه هغې خپل مکتب ته ځي، دیني تعلیم کوي او غیر د هغې نه د خپلې ژبې چې د مورنۍ ژبه ده دا هېره نه کړي، دا هم په مخکې ځي. او بله پوښتنه دې وکړه، نو دا زه هم تاسو هم زه مننه کوم، ګرچې دا باید ما مخکې ویلي وی چې دا امکانات تاسو برابر کړه او دغه د مسافرت په حالت کې تاسو د خلکو ژوند ګورئ، انعکاس کوئ. ولې په مجموع کې مسافري یعنې واقعا سخته ده. وطن ډېر خوږ دی، واقعا چې وطن ډېر خوږ دی، سره دی نه چې یو لړ امکانات به په اروپا کې د ژوند لپاره شته دی، دا واقعیت دی چې شته دی، ولې ډېر مشکلات هم شته دی. یعنې مشکلات په دې مفهوم چې دغه اولادونه چې مثال دلته پیدا کېږي، دلته غټېږي، دغه یو بیګانه کلتور سره چې دی دغه کېږي، سره له دې نه چې ټول افغانان دلته کوشش کوي، لکه ما چې مخکې تاسو ته ویلې چې یو افغاني کلتوري ټولنه لرو، د دې ټولنې په واسطه باندې موږ غواړو چې خپل فامیلونه دوی سره نږدې کړو، دوی هغه خپل ژبه هېره نه کړي، هغه خپل کلتور هېر نه کړي. زموږ او ستاسو کلتور او فرهنګ او د دې خلکو کلتور او فرهنګ د دې هېوادونو دا خو طبعا فرق لري. دې په دغه ماشومانو باندې ستا په نظر باندې کومه ناوړه اثر کړی دی که نه څنګه؟ ولې ډېر معقول سوال تاسې وکړو. دا واقعا یعنې دا موږ او تاسې عملا ګورو، شاید دغه د میډیا د لارې نه هم خپاره شوي دي دغه راپورتاژ چې مثال تاسو جوړوئ یا مخکې جوړ شوي دي. شاید په دې باندې ټول خلک دا طبیعي خبره ده چې په یو بېګانه وطن کې ته اوسېږې، طبعا تاثیرات موجود دي. طبعا دا په کلتور باندې تاثیر مستقیم تاثیر لري، دا په ژبه مستقیم تاثیر لري او دا هغه لري. ولې زموږ هلې ځلې دا ډېره یو طبیعي خبره ده چې اولاد دی. د اولاد لپاره مور و پلار هر نوع قرباني قبوله کړې ده او قبلوي، او دا قرباني موږ قبوله کړې ده. خطر د ژوند او د هر څه وجود لرو او دې ته موږ مجبور شو چې مهاجرت وکړو او راشو. نو دغه شرایط چې اوس فعلا قرار لري او په هغه یو نویم کال کې قرار لري، یو څه تفاوتونه لري. په هغه وخت کې دغه د هجرت مسایل لږ تر یو اندازې پورې اسان وو، مګر په اوسني حالت کې چې موږ ورو چې په کشتیو کې، په ترکیه کې، په یونان کې، په نورو ځایونو کې فامیلونه ټول د منځه لاړل. دغه سختې موږ تېرې کړې، مګر په بل قسم باندې. نو په هر حالت باندې بیا دغه ځای ته راورسېدو چې موږ وطن کې چې هغه یستو ده، که د شپې ویده کېږو آرام کوو، خدای په امان وي، او یا مثلا وایو چې ښه شپه دل یا سهار کې چې دغه کېږو، ښه سهار، خوشحاله سهار. دلته دغه چې سهار کې سره مخامخ کېږي دا خلک، دوی یو خپل مابین کې څه شی وایي یا د ورځې د دې دغه څه شی دی؟ اصلا داسې دی چې په افغانستان کې چې ژوند کوي هغه هم انسانان دي، او دلته چې دي هغه هم انسانان دي، او په نورو ممالکو کې دي. نه دا د څه بینه مې منظور دغه تنها د ژبې دغه اصطلاح تفاوت کوي. نور دغه سلام مثلا دو بعضې دغه کې وایي ګمان، په بعضې مثلا کې های، دغه اصطلاحات دي چې ما اورېدلي دي چې د سره راتللو یو څو ډرماکیان دغه شو ګوډی کوو چې د ګوډیان د دو دغه اصطلاح ده چې همیشه استعمالوي. دا څه معنا؟ نو دغه تا ته چې ستړي مه شي وایي ګودې، او یا های چې دا سلام دی چې په عمومي قسم موږ او تاسې استعمالوو.
مګر دا تفاوت کوي مثلا په روسیه کې او په دلته او په افغانستان کې او په ټولو ممالکو کې هند په ټولو کې د اصطلاح شته مګر په هماغه ژبه استعمالیږي. ډېر اعلی صاحب صاحب ډېر ښه معلومات دي. کام هم لږ یاده کړي په دې ګوډۍ او های باندې لږ دا خو چې کوم د ملک هغه کې حتمي نو په دې خاطر باندې پوښتنه کوو چې یو څه زده کړو پرې پوه شو. خو دا راته ووایه چې په دغه ملک کې چې ته راغلی اوسېدلی دا 21 کاله د وطن یادونه د وطن کوم داسې ورځې کوم خاطرات داسې کوم څه ستا په د زړه باندې راورېږي زړه دې کله په وطن باندې دغه کوي د فکر کوي که نه کوي؟ وایي د کونړ هسې نوم بدنام دی او مازدیګری د سرکاڼو مزه کوي. نو دی په ناقه نه دی ویلی. د سرکاڼو ګودرونه مې یادېږي چې دا خلک به راتله دا نجونې به راتلې د هلکانو به لامبلې. هغه والیبال چې ما په سرکاڼو کې د دوستانو سره کوم په مکتب په دوره کې په نورو کې دغه ټول هماغه خاطرات دي چې تر اوسه پورې په موږ ژوندي یو. موږ له تر اوسه پورې انرژي راکوي. او نو ستا فقط هماغه ګودرونه یادېږي؟ نه داسې دا مې ته په دې خاطر وویله چې تا ته په یاد شي چې سرکاڼو داسې دغه ځای نه دی. یقینا ما اورېدلي دي چې یعنې هلته داسې خلکو ټاپې هم ویلي دي مګر هلته ډېر ښه سرشاره بیلې شته دی غرونه دي ډاګونه دي تپې دي. هلته به اخترې 3 ورځې لمانځل کېدلې. هلته د میا صاحب با زیارت و چې د اختر اوله شپه به ټول د سرکاڼو خلک راتله په هماغه ځای کې چې میا صاحب به زما د مور د طرفه نیکه کېږي او احترام ورته ډېر لرم. نو دغه ټول خاطرات دي د وطن د افغانستان په هره دغه کې مثلا د فراه په ولایت کې چې ما د لیسه زراعت ویلې ده دغه هم صنفیانو خاطرات ما سره دي. کابل کې چې موږ درس ویو په پوهنتون کې هغه خاطرات ډېره مننه صافی صاحب. یو پوښتنه مې کوله هغه دا ده چې تقریبا دغونه وخت چې ته دلته دغه شوې طبعا دلته به د بعضې اولادونه تولد شوي پیدا شوي به یې زېږېدلي به یا به د هغه ځای نه دغه شوي آینده کې دا وطن ته ستاسې د فامیل د تللو اراده یا هلته داسې کله فکر کوئ چې مونږ به داسې وخت به راشي خپل وطن ته به لاړ شو؟ موږ چې دلته راغلي وو په دې راغلي چې موږ به دا وطن بیخي خوشي کوو. موږ په دغه باندې یو چې یو وخت وطن جوړېږي موږ به وطن ته لاړ شو. مګر د وطن شرایط او وضع اوس دې حالت ته رارسېدلی دی چې دغه اوس هم هجرت ته روان دی او مهاجرت ته روان دی. سیاسي حالات او جنګي حالات په بل حالت باندې دی. نو په آینده کې زه یو شی ویلی شم چې دغه ځوانان دغه اولادونه چې دلته غټ شوي دي او دې ځای کې دي دا به مشکل به دغه یې ځکه چې دا په دې محیط کې غټ شوي دی. هغه انسان وایي دغه د فارسي کې وایي زاده محیط است. نو ته فکر وکړه چې دغه ماشوم دلته لوی شوی هغه صحیح د خپله مورنۍ ژبه باندې به پوهېږي تر یوه اندازې پورې به وکولی شي چې مور و پلار ورته خپل کلتور په مغزو کې کېږدي چې څه شی دي په افغانستان کې څه شی دي ژبه کومه ژبه ده مثلا مذهب هم کوم مذهب دی مګر ډېر شیان دي چې دا د دې جامې نه اخلي او دا که بیا د افغانستان خاورې ته لاړ شي او په دې وضع او په دې حالت کې چې ما او تا نه شو کولی چې هلته کار وکړو زه فکر کوم دې خلکو ته به ډېره مشکل وي. نو که دغه شرایط او افغانستان هم دغه حالت ته ورسېږي لکه نن چې اروپا ده نو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې افغانستان د دې مشکل نه لري چې هلته به دغه ځوانان لاړ نشي. مګر دغه ځوانان اوس هم هغومره چې افغانستان دوست لري هغومره چې د افغانستان په درد باندې دوده کېږي دردېږي. واقعیت ته وایم چې دغه خلک د افغانستان نه راغلي دي غټان دي دونه نه دري. یعنې ستا د خبرو نه برداشت داسې کېدلی شي چې افغانستان کې امن راشي د خیر سره امنیت راشي سوله تامین شي دلته چې په دغه اروپا کې څوک دغه دي دوی به خپل وطن ته ګرځي. نو دا واضح خبره ده ځکه چې موږ همیشه که ته د یو ماشوم نه پوښتنه وکړې هغه په ډنمارک کې تولد شوی چې ته څوک یې هغه ته وایي زه افغان یم. هغه هېڅ وخت ویلی نه دي چې ډنمارکي یم مګر د هغه په پاسپورت او په اسنادو کې ډنمارکي نوشته دی محل د تولد یې ډنمارک نوشته دی مګر هغه په خپله ژبه باندې دغه کوي چې زه افغان یم.